learn English from the radio that we from Enikath radio. We so thankful for Enikath radio that they gave some opportunity to we, but that's the best way to prove what we learning English from the radio. دغه زده کوونکي د انعکاس راډیو له لارې د انګلیسي ژبه زده کړې. دلته د 100 زده کوونکو په خواوشا کې هغه زده کوونکي راټول شوي چې له تیرو څو کالو راهیسې د انعکاس راډیو څخه د انګلیسي ژبې خپرونه اورېدلې چې نن ورڅخه ازموینه اخیستل کیږي او له نتیجو وروسته د یو خصوصي ښوونیز مرکز او د انعکاس راډیو په ګډه همکارۍ د انګلیسي ژبې سند ورکول کیږي. دغه زده کوونکي چې زیاتره د ننګرهار د لرې پرتو ولسوالیو څخه دي دوی وایي په شخصي ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې وس نه درلود چې د راډیو له لارې د انګلیسي ژبې زده کړه ښه موقع بولي. د څوک رسیدګي نشي کولی غیر پارم ډېر خویندو لپاره هم ډېر ښه ده. ځینې پښتانه ورونه چې تعلیم لپاره اجازه نه ورکوي هغو دپاره دا ډېر ښه دغه چې کور کې انګلیسي وایي او په خپل کور کې ډېر ګټور پروګرام دی په خاص توګه د هغه چا دپاره چې اقتصادي مشکل لري او ښار ته نشي راتلی. د انعکاس راډیو د خپرونو مدیر نصرت الله نصرت صاحبزاده د انګلیسي ژبې د خپرونه ګټوره بولي چې پر مټبۍ په لرې پرتو ولسوالیو کې نارینه او ښځینه زده کوونکي کولی شي په کور دننه د انګلیسي ژبه زده کړي. نصرت په نورو رسنیو هم غږ کوي ترڅو په خپلو خپرونو کې ښوونیز او روزنیز پروګرامونو ته ځای ورکړي. په هر کور کې د انعکاس راډیو له طریقه د انګلیسي ژبې د زده کړې پروګرام د هغوی په کور کې روان دی او ډیرو زیاتو خویندو حتی چې هغوی کلتوري محدودیتونو له امله له کور نه نشي راوتلی کورسونو ته لاړ شي هغوی د انګلیسي ژبه زده کړې ده. د یاد ښوونیز مرکز مرستیال د انعکاس راډیو په ښوونیز ډګر کې دا اقدام یو نوښت بولي. سید سالار ساجد چې له تیرو 4 کالو راهیسې د انعکاس راډیو د انګلیسي ژبې د خپرونې پروډیوسر و او د راډیو د څپو له لارې په دې برخه کې ګڼ شمېر زده کوونکي روزلي. ساجد دا خپرونه د بېوزله زده کوونکو لپاره ښه موقع بولي خو په دغه برخه کې د رسنیو رول مهم ګڼي. ځینې زده کوونکي دي چې هغوی د اقتصادي ستونزې نور اوج ته رسېدلي وي نشي کولی چې کورسونو ته لاړ شي هغه ټاکلی فیس چې ورته کورس ټاکلی دغه نشي ورکولی نو همدا وجه ده چې راډیو ورته ډېره ښه اقتصادي تمامېږي. اوس مهال زیات بېوزله زده کوونکي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی په خصوصي ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې وکړي چې خلک د رسنیو له لارې د دا ډول روزنیزو او ښوونیزو پروګرامونو خپرول ښه اقدام بولي.